زه عبدالحمید جلیلی افغان رفیج زاتاج کی پی کې او محترم و معزز نسیم کاکړ صاحب افغان کونسل په اسلام آباد کې څه فیصله وشو؟ فیصله خدا وشو چې 15 ورځې قید چې دوشنبه په ورځ به پوره کیږي او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده. ان شاء الله تاسو معلومه ده چې د 15 ورځې قید خلاص شي 2 ورځې پاتې دوشنبه په ورځ به ډیپورټ کیږي. نو دوشنبه په ورځ باندې به تاسو ډیپورټ کوئ. افغانستان کې مو د خصوصي دغه نیولې وي چې تاسو خپل تعارف وکړئ. محمد نسیم کاکړ مسؤل د کنسولۍ په اسلام آباد کې. اول خو ډېر خوشحالي خبر کوم چې نن میرمن شربت ګله راخوچ شوله او دوشنبه به انشاءالله کابل ته ځي او خصوصي میلمنه به وي د جلالالمآب رئیس جمهور. څنګه ګورئ د فیصلې تر پاکستان حکومت د اړخه یا د دولت اړخه حکومت پکې غوښتل چې شربت ګله خوشي شي؟ بالکل حکومت هم ډېر کومک وکړي موږ سره او خپل سفیر صاحب هلې ځلې وې د هغه هلې ځلې وې سیاسي هلې ځلې وې چې دې ته مجبور کړله او دې ته قناعت یې ورکړي چې دې یو فیصله وکړي چې نور دا باید خوشي شي. څه خصوصي مراعات په ورکول کېږي شربت ګلې ته په افغانستان کې جوړ کړل شي کنه لکه نورو کډوالو غونډه کې جوړ شي او نور کډوال څنګه نه دې ته کور جوړ دی خصوصي به د جلالالمآب رئیس جمهور میرمنه وي.